قصه څه ده چې مونږه کومراټ ته په چکر تلو پلان جوړ کو، خو دلته قصه بل شانتي شوه ځکه چې د په شکال بارانونه شروع شو. خو اوس دلته کې د پلان قابو کینسلیږي ځکه چې سملګری وای چې زو سوي چې لک صبر کو چې په شکال بارونه هغه اکثر سیلابونه او د قصې به ډېر کیږي. سبا پورې هم صبر وکړو که سبا موسم خو نو ان شاء الله صبح او کا بارانو نو به پاتې کیږو. نو چې سحر شو نو مونږ دا فیصله وکړه چې راځي چې زو ځکه چې موسم صفاو باران ولاړو او دا ویډیوز به په مختلف پارټس کې هغه مونږه تاسو سره شیر کوو. نو راځي چې زو کومراټ ته په سفر باندې روانې دونه مخکې د ګاډي ټینکۍ به پول کول غواړي. اوس خبره داسې ده چې پټرول ډېر ګران شوي دي نن سبا او په دې کې موږ د ګاډي ټینکۍ هم پول کوو. دا ټینکۍ موږ پول کړه، نیم بجټ خو رانه دی وخوړو. خیر دا خبرې پرېږدو او مخکې سفر باندې روانېږو. تلو نه مخکې مونږ دا ګاډی اول میکانیک ته ښوي چې آیا دې کې څه فالټ خو نشته. نو اوس دا کار وموشو، اوس راځئ چې ځو په سفر باندې. د دلته نه زمونږ سفر هغه سټارټ شو. اوس به تاسو دا سوچ کوئ چې زموږ د خپل علاقه خو هم ښه ښایسته ده. تاسو دا ګورئ شینکي ځای کې شینکي دي، غرونه دي. دا زمونږ اولنۍ پیره ده چې مونږ ځو کومراټ ته. نو مونږ دا زړه غواړي چې مونږ کومراټ نه دی لیدلی، هغه مونږ ووینو. نو اکسایټډ هغه خو پکار دي که نه چې څنګه چل دی. نو تله خامخا پکار دي، داسې ځایونه دی چې هغه چا نه وي لیدلي. او اکثر زموږ ملګري تپوس هم کوي چې که تاسو دیر کې کومراټ ځای دی ډېر ښکلی، خو مونږ ورته وایو چې کومراټ خو مونږ پخپله نه دی لیدلی، هغه خو زموږ نه ښه لرې دی. نو هغه حیران شي. د دې لپاره دا خپل علاقې دا خو ایکسپلور کول خامخا پکار وي. اوس مونږ چې کوم خپل علاقه دا لوړ دیر او مونږ روان یو دا کومراټ چې کوم ځای کې دی هغه دی اپر دیر. نو مونږ روان یو اپر دیر ته او دا خو بس زمونږ خپل علاقه ده، د چا خبر هر کله راشه که نه چې زو راځو بس دې علاقې باندې تېرېږو او دا هم په مخه یینو. نو مونږ نوی ځای یینو چې لږ خوند یې واخلو. اوس به تاسو وایئ چې دا پکې ته کم کم ځایونه راړئ. نو دا خیر دا مونږ روان یو او ویډیو مونږ د هر ځای نه به کوو، دا مونږ کوریج دا به کوو چې تاسو ووینئ چې په لاره باندې څنګه علاقې دي او څنګه ځایونه راځي چې دې نه هم تاسو خوند او مزه خو واخلئ که نه. داسې ویډیو خو هر څوک جوړوي چې بس لاړ شي او هغه ځای کې ځایونه تاسو ته وښایي. خو موږ دا ویډیو چې کوم دی دا په بله طریقه جوړو چې کوم موږ ته مخکې کوم علاقې راځي هغه هم تاسو سره ایکسپلور کړو او هغې باره کې هم تاسو ته خبرې وکړو چې څنګه چل دی څنګه چل به وي. اوس موږ ته پته نشته چې مخکې موږ سره څه کېږي څه به نه کېږي ځکه چې موږ اولنۍ پیرله. نو اوس ګورو که نه خدای به خیر کړي انشاءالله. اوس دته پکې وګورئ ګاډي ټیر دته پکې، خو خوش قسمته په دې وي چې کوم ځای کې دا څنګه که نه موږ ته پته ولګېده. نو د خواوشا ډېر ښه دوکانونه دي. نو خاص په هغه ځای کې موږ ته دا حادثه پېښه شوه چې کوم ځای کې خاص دوکانونه دي او دې کې هم خیر وي ځکه چې مخکې داسې ځای کې راته شوی وی چې هلته کې بیخي څه نه وی. ټریول باندې ځي نو مختلف علاقې هغه راتلی شي مخې ته، مختلف حادثې هم راتلی شي او بس خپل سفر دوباره جاری ساتو. اوس تاسو به سوچ کوئ چې دا څه وزګار شوی دی هر ځای کې بس دغه موبایل کیمره نیولې ده او ویډیو جوړوي او بل څه کار یې نشته، نادیده دی. خو نه نه نه، زه تاسو لپاره دا ویډیو دې ځکه جوړوم چې تاسو چې کوم مخکې علاقې دي کوم مخکې په لاره کې کومې ځایونه راځي هغه هم تاسو ووینئ که نه. نو دې دپاره زه دا جوړوم او بل ما سره په موبایل کې به چارج هم ختمیږي. نو دې دپاره ما خپل موبایل پاور سیور موډ باندې ولګوو، دې سره چارجینګ لږ کم کوي. نو زه هم تاسو له مشوره کوم چې تاسو کله هم چېرته په سفر ځئ خپل موبایل چارجینګ ډېر خیال ساتئ ځکه
چې دا ډیر پکار راځي. او تاسو ویډیو انجوای کړئ. ان شاء الله نور ویډیو به مخکینی پارټس کې راځي، هغه لپاره انتظار کوئ. د الله په امان.